عنوان ده د هوا لور ته خطاب چې امیر اسلام ښځې ته کوم حق ورکوي. ته چې ازادي غواړې نو ته ازادي پېژنې. ای د هوا لورې وایه کومه ازادي غواړې؟ یو خو تصور دی د انسان د ازادۍ، بله هغه ازادي چې حیواناتو ته حاصله ده. یو ازادي هغه تحفظ چې د حیا کوي، بله هغه ده چې د حیا د باغ قاتله ده. یو ازادي هغه ده چې پاکه ده، سپېڅلې ده، بله هغه چې هره پلیتي پکې شامله ده. یو خو ازادي په یو تهذیب کې ده چې حقه ده، بله په ځنګل کې ازادي ده چې باطله ده. ګوره په ځنګل کې د رشتو څه حیثیت نه وي، خور څه وي او مور څه وي، د دې څه شناخت نه وي. ګوره په ځنګل کې خو د زور زیاتي خبره وي. څوک چې زورور شولو هغه د هر څه حق لري. ګوره په ځنګل کې خو د عدل تصور نه وي. ظلم وي، د ظلم توره شپه د هر څه حق لري. ګوره په ځنګل کې د عزت معیار تقوا نه وي. هلته خو جاګیر او سرمایه د هر څه حق لري. څوک چې سرمایه لري، جاګیر لري، شهرت لري، هغه حکمران درینده د هر څه حق لري. دومره حق لري چې د چا خور او لور یې خوښه وي، خواره چې خبرېږي د جنسي تشدد نه خوي. ته د مغربي ځنګل له مکره څه خبره یې؟ ته د مغربي ځنګل لیوانو لمسولی. دا خو د هغوی د مصنوعاتو سره خوند کوي. دا چې درته وایي چې د ټول جهان نه ښکلی، دا چې حق د لوبو درته غواړي، دا به دا کمپنۍ ستا بدن په خلکو خرڅوي او ته به غلی. دا چې د تعلیم د حق نړۍ درته وهي ګلې، دا یې د ټیکنالوجي مارکیټ ته نومولی یې. ای د هوا لورې زما خورې چې خطا نه شې، ګوره د مغرب په سازشونو کې چې را نه شې. ستا ګیلې په ګل بدلې، ستا ګیلې منم ګلې، ستا ګیلې په ګل بدلې، ستا ګیلې منم ګلې. ستا د غرې ونیولیو احساساتو احترام کوم. ستا د معاشرې نه راډک شوي دردېدلي زړه درد محسوسولی شمه، زه ورته سلام کوم. ته لکه د غوا میخې خرڅېږې، زه دې وینمه، زه هم مذمت د دې خبرې سرعام کوم. تا ته د جهیز د انتها نه بلا جوړه ده، تا سره زه هم د دې غندنې اهتمام کوم. ته هر څه کولی شې، ته هر صلاحیت لرې. دا منم خو بیا به هم لهجه د شرافت لرې. دا منم خو دلته د کلاس او پښې تړلي دي، هلته به ازاده شې خو بیا به بې وزره شې. دا منم خو دلته د کلاس او پښې تړلي دي، هلته به ازاده شې خو بیا به بې وزره شې. دلته په خلوت کې که تربوته یې که تنګه یې، هلته به په کلب کې بې پردې شې بې ستره شې. دلته که برکا در پورې اور د ساجې ډوبه ده، هلته به لغړه شې هر باز ته به کونتره شې. دلته که یوه نو هلته بله انتها به وي، دلته که غلامه نو هلته به لوفره شې. دلته زندگی که غلامي ده، ازادي نه ده. هلته ازادي درندګي د زندگی نه ده. ای د هوا لورې زما خورې، د حابیل خورې، راشه د قابیل د قبیلې نه ځواني وساته. راشه په معنا د حقیقي ازادۍ پوهه شه. خورې د ځنګل د معاشرې نه ځواني وساته. ورور به د رڼا د حقیقي ازادۍ درکړي، خو ته د مغرب سپینه تیارې نه ځواني وساته. داسې ازادي به درله درکړي چې دعا به کړې. داسې ازادي خو د دوکې نه ځواني وساته. داسې ازادي به وي چې نه خو مایوسي به وي، نه خو عیاشي او فحاشي او اوریاني به وي. داسې ازادي چې د پردې سره سره به دی. لوی تعلیم حاصل وي، تربیت به د سماج کوي. ته به د سماج په ترقۍ کې لوی کردار لرې. مرسته به د خوار غریب مجبور او د محتاج کوي. حق به د کلمه لاس به د خور په بدن نه لګي د نر طبیب. خپله به ډاکټره یې، د خور به خپل علاج کوي. حق به د کلم او د کلام په زور غوښتلی شي. نه به بغاوت کوي، هم نه به احتجاج کوي. پټ به د بدن وي، په پرده کې به مقام لري. دا په دې چې خپل به د اسلام اعلی نظام لري. ای د هوا لورې زما خورې په پرده کې شه.
ته چې په پرده کې شي عظمت د معاشرې به شي ای د هوا لورې زما خورې په پرده کې شه ته چې په پرده کې شي عظمت د معاشرې به شي سترګې به د هر غیرتي ورور در سره چیږي شي فخر د بابا به شي هم فخر د ادې به شي او هورې ځکه ښکلې دي چې هورې نالیدلې دي ته چې نالیدلې شي ښکلا د زمانې به شي پاکه په مثال د امهات المؤمنین به شي لور د خدیجې د عایشې د فاطمې به شي بس خو دومره ده چې دې نظام ته خراب ووایي بیا یې په خلاف کې انقلاب ووایي ډېره شکریه ډېره مهرباني